طالبانو لخوا دوه خبرونه د ملا فضلو د مرید نیول کېدل او لوګر کې د نوي معدن استخراج جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو شیخ رباطي نیولی دی. د سیاسي چارو کارپوه شیخ محمد حسین رباطي د طالبانو د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شو. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې شیخ رباطي په رسنیو کې ځان د طالبانو مشر ته نږدې کس معرفي کوي، په داسې حال کې چې د دوی له مشر سره هیڅ اړیکه نه لري. یاده دې وي چې شیخ رباطي د مولانا فضل الرحمن د ګوند فعال غړی دی او د پاکستاني پوځ دفاع ملاتړ پر هر مسلمان فرض ګڼي، خو د وروستیو کې ځان د ملا هیبت الله نږدې کس معرفي کړی و. بلخوا لوګر کې د کرومایټ ډبرو د یو ستر کان د کیندلو چارې پیل شوې. د لوګر د کانونو پټرولیم ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې د یو خصوصي شرکت له لوري د کرومایټ ډبرو د یو ستر کان د کیندلو چارې پیل شوې. د مسؤلینو په خبره یاد کان چې نږدې 1 کیلومتر مربع مساحت لري د 15 کلونو لپاره د سورغر زابل د کان کیندنې د پروسس شرکت ته په قرارداد ورکړ شوی دی او دا قرارداد له مخې د کان کیندلو په جریان کې د هر ټن کرومایټ پر سر به 11,350 افغانۍ د حکومت بودیجې د تحویلولو او یو شمېر ځایي خلکو ته د کار زمینې د برابرېدو سربیره یو له رغنیزې پروژې به پلي او همدارنګه د حافظ ودانیز او سړک جوړونې شرکت لخوا له کندهار د زابل تر شهر صفا پورې به 30 کیلومتره سړک هم په پاخه او اساسي ډول جوړ شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.